نو دوستانو مشرانو د قیامت ډیره سخت ورځ ده، خطرناک ورځ ده، د دهشت ورځ ده، د یری ورځ ده، د جړاګانو ورځ ده او د حساب کتاب ورځ ده. او انسان تبا د اعمالو هغه بدله ملاویږي یا په صورت د جنت کې او یا په صورت د جهنم کې. او د قیامت په ورځ چې کوم دی د الله جل مجده د عرش د سور نه علاوه بل سورې هم نشته، بلکې سخته ګرمي وي او هر انسان نه به خلوق ډوب وي، مکمل خوله به تګیر چا پیره توشي وي. نو روایتو کې راځي چې 11 کسان تقریبا داسې دي چې الله جل مجده به په ورځ د قیامت دغه 11 کسانو ته د عرش د سور لاندې ځای ورکړي او الله تعالی به دې د عرش د سور لاندې ودري. ولومبه هغه کس ته چې د په جمی کې اودس کوي او کامل اودس کوي، ځکه په جمی کې چې کله ګرمي وبني او یخ وبوي او د سحر یا مسوتن ټیم وي او یخ موسم وي، نو په دې وخت کې اودس لګران وي. نو چې کوم سړی په جمی کې اودس کوي او کامل مکمل اودس کوي، الله جل مجده بدتا د عرش د سور لاندې ځای ورکوي. دیم انسان هغه دی چې د جمی سره منځ کوي او د جمی پابندي کوي. نو دوستانو منځ اکثر خلک الحمدلله کوي، خو کوشش پکار دی چې موږ د جمع اهتمام وکړو او د جمع موږ نه لاړ نشي. درې هغه څوک دی چې د تهجد اهتمام کوي او تهجد موږ کې او د شپې را پاسي یا شپږ رکعاته، اته رکعاته، 12 رکعاته چې څومره ټیم ته برابر شي، یعنی د تهجد موږ گزار د الله تعالی په ورځ د قیامت د عرش د سور لاندې ځای ورکوي. څلورم هغه انسان دی چې یتیمانانو سره معامله د شفقت کوي او داغي خیال ساتي، داغي ضرورت پورا کوي او داغي تپوس کوي. داس انسان د الله تعالی په ورځ د قیامت د عرش د سور لاندې ځای ورکوي. هغه داسې سره ورځ ده چې د الله د عرش د سور نه علاوه نور سور نشته، بلکې مکمل نور دی، مکمل گرمایش دی. او پنځم هغه انسان دی چې په کونډو روندو باندې، یعنی چې کومې زرانه کونډې شوي دي او خاوندان وفات دي، په هغې باندې خیراتونه کوي، په هغې صدقې کوي او د خپل وس مطابق په هغې باندې خرچه کوي. نو الله تعالی به دته هم د عرش د سور لاندې ځای ورکوي. او شپږم هغه انسان دی چې هغه د الله تعالی حقوق پوره کوي، یعنی د الله حق منځ، روژه، زکات، حج، جهاد فی سبیل الله، دا شانت زنا نه ځان ساتل، شراب نسکل، بد نظری نه کول، غیبت نه کول، دا مختلف احکامات د الله چې کوم انسان د الله جل مجده احکامات پوره کوي، الله تعالی به د په ورځ د قیامت د عرش د سور لاندې ځای ورکوي. او هغه انسان دی چې هغه د حرام نه ځان ساتي او د حرام خوراک نه، د حرام ساک نه، د حرامو پیسو نه، د حرامو کپړو نه، چې څومره حرام سيزونه دي، اگر که یو پاڼه د شړشم یا یو پاڼه د شوتل یا یو پاڼه د پردي بوټي ولې نه وي، د هغې نه ځان ساتي. نو داسې انسان د الله تعالی د عرش د سور لاندې ځای ورکوي. واتم انسان هغه دی، آقا علیه السلام فرمایي چې کوم سړی زما د امت نه غم او مشقت لري کوي او زما د امت د غم د مشقت لري کول لپاره کوشش کوي، نو داسې انسان د الله تعالی د عرش د سور لاندې ځای ورکوي. نه هم هغه انسان دی چې په یو شرعي کار باندې او په اسلامي کار باندې زما امت خوشحاله کوي. یعنی مثال کې طور پر ماشومانو ختمونه کړي دي او د هغې دپاره دستار فضیلت پروګرام جوړ شو، علما راوسته، د آقا علیه السلام امت خوشحاله شو په دې باندې. دا شانتی د یو مسلمان زوی ته ختم خلاص ک هغه پس په ناظره باندې چا د کتاب او خودو مسله وته خودا، نو په دې کارو باندې د نبی سلام امت خوشاله کیږي، خلک خوشاله کیږي. دا انسان ته الله تعالی د عرش د سور لاندې ځای ورکوي. او لسم هغه انسان دی چې د پښپو ورځ کې کلمه د شهادت ډیر وي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، یا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. دا کلمې د شهادت چې کوم ډېر وي، الله تعالی به دته په ورځ د قیامت د عرش د سور لاندې ځای ورکوي. او یو لسم هغه انسان دی چې د پاک علیه السلام باندې ډېر درود شریف وي، د شپې هم او د ورځې هم. او د درود شریف ډیر ناشنا فضایل دوستانو مشرانو، حدیث مبارک راځي، آقا علیه السلام فرمایي چا چې یو ځل ما باندې درود شریف ویلو، الله تعالی به د باندې 10 رحمتونه نازل کړي. بل روایت کې راځي چې څوک په نبی رسول الله باندې یو ځل درود وایي، الله تعالی به د 40 سيزونه ورکړي. څو سيزونه؟ 40.
لس په رحمتونه نازل کی، لس په درجات بلند کی، لس په ګناهونه معاف کی او لس په نیکی ورکی. دومره عظیم عمل دی دوستانو مشرانو. او بل روایت کې راځي آقا علیہ السلام فرمایي چې څوک ما باندې اورس کې سل ځل درود وایي الله تعالی به د سل حاجتونو پوره کیا او یا حاجتونو د آخرت او دیر حاجتونو د دنیا. نو ان شاء الله کوشش پکار دی چې دا کوم یولس علامې مونږ ووري دي د هغه انسانانو چې کوم انسانانو ته الله تعالی په ورځ د قیامت د عرش د رسول الله نزي ورګي ان شاء الله دا علامت پزان کې راولو.